بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. کتاب الصوم. صوم چې دی لغوي معنا چې دی امساک بندیدل دی ته ویل کیږي او اصطلاحي تعریف د طلوع فجر یعنی د صبح صادق نه تر نور لویدو پورې په دې منځ کې د خوراک څښاک او د صحبت نه د الله رب العزت د رضا د هغې د قرب په اراده ځان ساتلو نوم چې دی دا روژه ده، دې ته روژه ویل کیږي. الصوم ضرباني، روژه چې دی دا په دوه قسمه دی. نو دلته د روژې مختلف اقسام او نیت بیان به وکړي او په دې کې اول واجب یو واجب دی و نفل او بل نفل دی. نو صاحب د قدري دا فرمایي چې روژه په دوه قسمه دی، اول واجب دویم نفل. نو واجب لفظ چې دی دلته فرض او واجب دواړو ته شامل دی، نو دلته یې واجب ویلي، نو هغه فرضي ته نه مراد دی. هغه بل چې دی و نفل او بل نفل دی. فالواجب بیا واجب ضرباني په دوه قسمه دی. منه په هغو کې ما هغه دی چې یتعلق چې تعلق نیسي بزمان عینه، یعنی عین زمانی سره تعلق ساتي، که صوم رمضان لکه د رمضان المبارک روجې شو دا خو د روجې سره تعلق ساتي. والنذر المعین او نذر معین روجې چې تا نظر منلی چې زه به فلانکې ورځ زیارت یا جمعې ورځې باندې به زه دا روژه نیسم، فلانکې کار کې مې وشو، نو فیجوز جایز کېږي صومه روژه ده بنیت من اللیل د شپې نیت سره، یعنی داسې نیت سره چې دی د شپې سره نیت کړی وي چې زه به روژه نیسم. فإن لم ينوي کچرته نیتو ونکه حتی تر دې اصبح چې سحر شو نو اجزأته النیتو، نو جایز کیږي د نیت ما بینه و بین الزوال، د هغې نیت کول د سبا و بین الزوال او زوال په منځ کې. زوال نه مراد نصف النهار دی، یعنی په دې کې چې دی نصف النهار پورې دغه کس د روجې نیت وکړو د شپې نه یې نه وکړی نو صحیح کیږي. په کم روژه کې یعنی صوم رمضان شو او نذر المعین شو، نو په دې دواړو کې که شپې نه نیت وکړو صحیح دی، او که د شپې نه نیت ونه کو نصف النهار پورې بیا یې نیت وکړو او څه خوړلي نه وو نو بس د روژه صحیح کیږي. یو خدا شو. والضرب الثاني او دویم قسم چې دی ما هغه دی چې یثبت فی الذمه چې ثابت وي په ذمه د باندې لکه قضاء رمضان، لکه د رمضان المبارک قضایي شو، والنذر المطلق او نذر مطلق شو، والکفارات او د کفارې روجې شو، نو فلا یجوز نجایز کیږي یعنی روا ندي صومه، نو دغه روجې چې دی دا جایز نه دي مګر په څه باندې بنیت من اللیل په شپه کې د نیت کولو سره. وکذلک همدغه رنګې صوم الظهار د ظهار روجې هم همدغه رنګې نه صحیح کیږي. نو دلته اوس فرمایي والضرب الثاني ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات فلا يجوز صومه. دا څومره چې بیان کړه دا نه صحیح کیږي بغیر د نیت نه، الا بنیت من اللیل مگر په نیت د شپې سره، شپې نه په نیت کې نصف النهار دا کیسه بدلته نه وي. همدغه رنګې د روجې د ظهار شو په دې کې. والنفل كله يجوز بنیت قبل الزوال، نفل چې ټول يجوز جایز کیږي بنیت په داسې نیت سره چې قبل الزوال وي یعنی نصف النهار، یعنی ټول نفلي روجې د زوال نه په مخکې نیت کولو سره صحیح کیږي. په نفلو کې هم دا شته. ګورئ په دې عبارت سره صاحب د قدري د روجې نیت وخت بیان کړی دی چې د روجې دپاره نیت په شپه کې ضروري دی او که د شپې تېرېدو وروسته هم کېدلی شي. نو په دې باره کې چې دی د روجې درې قسمونه بیان شوي دي. اول قسم د صوم ادا رمضان دی، یعنی چې مونږ ادا کوو قضا نه کوو، او نذر معین. نو په دې کې چې دی نیت د شپې نه لازم دی او که په ورځې کول کافي دی. نو دې باره کې چې دی دوه مذهبونه دي. ائمو ثلاثو په نیت شپه کې نیت کول ضروري دی، که چېرته په شپه کې نیت نه وي کړي نو روژه نه صحیح کېږي. دویم په دې کې احناف وایي، یعنی احنافو په نیت شپه کې نیت کول دا لازم نه دي، بلکې د طلوع فجر نه یعنی سحر خو یعنی شرعي چې شروع کیږي صبح صادق نه شروع کیږي، نو د طلوع فجر نه یعنی د نصف النهار نه مخکې یو کس نیت وکړو نو روژه صحیح کیږي. نو دلته دا صاحب قدریم دا فرمایي. او دویم قسم چې د رمضان قضایي روجې دي او نظر غیر معین روجې دي، یعنی نظر خو یې غیر معین وي او د کفارې روجې وي، نو صحیح کېدو دپاره ټولو علماو په نیز په شپه کې نیت کول دا شرط دی. نو چې د ورځې نیت دی وکړو دغه نیت چې دی دا معتبر نه دی. دویم خدا شو، په دې کې ټول متفق دي. دریم قسم نفلي روجه په باره کې دوه مذهبونه دي. امام مالک رحمه الله په نیز باندې نفلي روجې نیت به هم د شپې نه کول ضروري وي، که چېرته په شپه کې نیت ونه کړي نو روژه نه صحیح کېږي. ائمو ثلاثو په نیز باندې د نفلي روژه په باره کې یعنی نیت د شپې نه کول ضروري نه دی،
بلکې د نصف النهار نه مخکې دې وکړه نو ستا دا روژه چې دی دا صحیح کېږي. نو دغه اختلاف دلته دا ذکر شو. او بیا فرمایي چې وینبغي للناس او مناسب دی د خلکو دپاره ان یلتمسوا الهلال دا چې ولټوي سپوږمۍ فی اليوم التاسع والعشرين من شعبان، یعنی سپوږمۍ دې دا ولټوي کم، یعنی فی اليوم التاسع والعشرين من شعبان، د شعبان په 29 نیټه باندې 29 چې شو دې بیا ولټئ. فإن رأوه صاموا، بیا که چېرته خلکو سپوږمۍ ولیده نو صامو نو روژه دې ونیسي. وإن غم، او که چېرته له دوی نه د سپوږمۍ پټه شوه علیهم له دوی نه، یعنی سپوږمۍ کله ګرد غبار وي بیا پټېږي که نه، نو بیا دې څه وکړي اکملو عدته، نو پوره دې کړي شمېر شعبان د شعبان 30 یوما 10 روژې دې بیا پوره کړي. او ثم صامو چې کله یې دا 10 روژې پوره کړه او بیا دې روژې ونیسي، بیا دا 10 پوره کړه، یعنی چې کله 29 شعبان شي سپوږمۍ مو نه لیده نو بیا 10 پوره کړئ، بیا هغه نه بعد چې دی تاسو څه شی وکئ روژه ونیسئ. ومن رأى کم کس چې ولیده هلال رمضان د رمضان سپوږمۍ وحده یوازې نو صام نو هغه دې روژه ونیسي. وان لم يقبل الامام، او که چېرته قبول نه کړي امام شهادته د هغې ګواهي، یعنی ومن رأى هلال رمضان وحده صام، او چا چې ولیده د رمضان المبارک دغه سپوږمۍ یوازې، وان لم يقبل الامام او قبول نه کړ امام حاکم قاضي د دې شهادت نو صام دا کس به روژه نیسي. صورت د مسلې دا دی که چېرته یو چا سپوږمۍ ولیده او په دې کې چې دی مطلب صاف و، په دغه کس په خپله روژه به نیسي. اگر که امام د هغه ګواهي د کمې وجې نه قبول کړی هم نه وي نو بیا به هم دا روژه نیسي، ځکه دې خو دا لیدلې ده که نه. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. واذا كان بسماء، او کله چې وي په اسمان کې علت کم علت وي نو قبل الامام نو قبول دې کړي امام شهادت الواحد شاهدی د یو العدل چې دغه کس عادل وي، یعنی ګناه کبیره خو نه کوي، صغیره نه حتی الامکان ځان ساتي او داسې کارونه هم نه کوي چې په معاشره کې هغه بد ګڼل کېږي، نو عادل انسان وي. فی رؤیت الهلال د سپوږمۍ لیدلو په باره کې رجلا که یو سړی وي، رجلا کانه که یو سړی وي، او امرأتن که ازاده، او امرأتن یا ښځه وي حرا ازاده، کانه و عبدن یا غلام وي. یعنی کله چې په اسمان کې کم علت نو قبول دی کی امام یو عادل انسان شاهدی سپوږمۍ لیدلو په باره کې که سړی وي که ښځه وي که آزاد وي که غلام وي. وان لم یکن بالسما، او که نه وي په اسمان کې څه علت ګرد غبار نه و، مطلب صاف وه، یعنی وریځ هم پکې نه وه، نو لم تقبل حتی یراه، نو نه دې قبلی تر دې چې یراه جمع کثیر، چې وویني جمع کثیر ډېر خلک یې وګوري. یقع العلم بخبرهم، یعنی د کم په خبر سره چې یقین حاصلېږي، یعنی داسې ډېر خلک وي که نه، یعنی بس یقیني وي چې دی ټولو کتلې ده. نو داسې ګورئ که چېرته مطلب صاف نه و نو د یو ثقه سړي یا د ښځې ګواهي کافي ده. او دویم که په اسمان کې څه علت نه و نو د یو کس چې دی هغه ګواهي به نه قبلولی شي، بلکې داسې ډېر خلک به وي چې د هغې چې دغه خبرو کې ګواهي ورکړي او په هغې خبرو کې هېڅ دغه نه وي چې دوی ټول به دروغ ووایي. ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس، د روژې وخت چې دی د صبح صادق نه، یعنی الفجر الثاني نه مراد صبح صادق دی، الى غروب الشمس تر غروب د نور پورې. نو په دغه عبارت کې د روژې اول وخت او د آخري وخت بیان شوی دی. دا ویل شوي چې روژې وخت چې دی د صبح صادق نه تر نور ډوبېدو پورې دی. والصوم هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع نهارا مع النية. والصوم هو الامساك، روژه چې دی دا امساک نوم دی، عن الاكل د خوراک و شرب او د څښاک والجماع د کوروالي نه نهارا د ورځې مع النیت، یعنی د کوروالي نه ځان ساتل نهارا د ورځې مع النیت سره د نیت نه، یعنی والصوم هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع نهارا مع النیت، یعنی د ورځې ځان بندول د خوراک څښاک جماع نه سره د نیت نه. نو د دې تعریف موږ ابتدا کې ذکر کړ د روژې. فإن أكل الصائم او شرب، او که چېرته روژهدار خوراک وکړو او شرب یا اسکاک وکړو او جامع یا کوروالي وکړو ناسیا په هیله سره نو لم یفطر، نو روژه یې نه ماتېږي په هیله سره. فإن نام، بس که چېرته وده شو دا روژهدار فاحتلم احتلام وشو او نظر إلى امرأة، یا یو ښځې ته وکته فانزل بیا یې انزال وشي، او یا یې تیل ولګولې، او احتجم یا یې حجامه ولګوله، او اکتحل یا یې رانجه ولګول، او قبل یا خپل بیبي لره یعنی ښکلې کا، نو لم یفطر روژه نه ماتېږي. فإن انزل،
که بس کچرته انزال وشي بقبلة د مچې په اغستلو سره چې بیبي ښکل کا او لمس او یا مسکولو سره فعليه القضاء په هغه باندې قضا شته دی ولا کفاره علیه په هغه باندې کفاره نشته دی. ګوره یو کس دی هغه د احتلام وشو یا یو زنانه ته وکته بیا انزال وشو یا په سر باندې تیلو لګول او یا یې رانجو لګول او یا یې حجامه ولګول او یا خپل ښځه چې دی هغه ښکل کړه نو په دې باندې د روژه نه ماتېږي. یعنې دا خو داسې شی نه دي چې روژه پرې مات شي. او بیا وایي فإن انزل بقبلة او لمس فعليه القضاء ولا کفارة علیه. که یو کس انزال وشي د خپل بیمې نه هغه مچه واغسته او یا داسې لاس ولګولو په دې باندې قضا ده او کفاره په دې باندې نشته روژه یې ماتېږي. ولا باس بالقبلة او هیڅ خبره نشته په مچ اغستلو کې اذا امن چې کله اطمینان وي یعنی مطمئن وي علی نفسه په ځان خپل باندې ويکره بیا مکروه دی ان لم یامن چې په امن کې نه وي په ځان باندې یقین نه وي یعنی دا وایي چې زه په یعنی کوروالي یعنی صحیح چې کم وي په هغه کې واقع کېږم. نو که یو کس بیا بالکل دا مخصوص دا ټچ کوي بیا هغه نه پس چې یعنی مطلب صحیح جما یې وکړه نو بس بیا چې دی قضا او کفاره دواړه ده. دلته صرف په ټچ کېدو باندې دی کړی دی که نه دخول خو نه دی شوی بیا چې دی قضا او کفاره دواړه لازمیږي په هغه باندې چې یو کس وکړي. نو بهرحال نو په دې کې مصنف رحم الله مونږ او تاسو ته هغه مسائل ذکر کړه چې په هغه باندې روژه نه ماتېږي. ګورئ د روژې په حالت کې یعنی یو کس وده دی په خوب کې شیطان هغه دوکه کو احتلام وشو نو روژه کې هېڅ خرابي نه راځي. روژه چې دی همه کرنګي باقي وي. دویم که چېرته اتفاقي په کومه ښایسته ښځه باندې نظر ولګي او بیا دا کس چې دی غور او فکر کولو د وجې نه د انزال وشي نو روژه نه فاسدېږي. اگر که د نظر لګېدونکي ښځې په خیال کې داسې راوګرځئ دا جایز هم نه دی نو بیا انزال وشي نو بیا هم نه کېږي سم د خپلې ښځې طرف ته وکتل شي بیا انزال وشي نو هم روژه نه فاسدېږي. که د روژې په حالت کې سر باندې د تیلو لګولو سره په روژه کې هېڅ خرابی نه راځي. د روژې په حالت کې د وینې وباسلو هېڅ نه فاسدېږي روژه. البته که چېرته داسې کمزوری ویره وي چې روژې یعنې ستا بالکل طاقت به پاتې نه شي بیا مکروه دی چې ته حجامې کې په روژه کې په سترګو کې دوا اچولو یا د رانجه په لګولو سره روژه کې هېڅ خرابی نه راځي. روژه هم د کرنګي څه شی وي هغه باقي وي. اگر که د هغوی اثر چې دی په ستونو کې محسوس هم شي بیا که چېرته د ښځې نه یو کس مچه واخلي د خپل بیبي نه لوندوالی وځي که نه هغه رطوبت چې ورته ویل کېږي نو په دې باندې هم هېڅ خرابی نه راځي. بیا که چېرته په روژه کې د ښځې سره باقاعده امبستري نه وي شوې بلکې د مچو دا ورسره سملاستل د وجې نه انزال وشي نو روژه خو فاسدېږي. روژه په دې فاسدېږي چې ته ټچ شوي په دې باندې انزال وشو نو د روژې قضایي راوړل واجبېږي خو کفاره نشته چې ته به کفاره پرې راوړې. صرف دا مسله ده. د روژې په حالت کې د خپلې ښځې نه یعنی مچ اغستل په غېږه کې نیول ورسره اوده کېدل داسې انسان دپاره کراهت نه بغیر جایز دی چې کم د انزال یا د کوروالي ویره نه لري. که سپین ږیری سړی وي یعنی مطلب زیات عمر والا وي نو کراهت نه علاوه د دپاره جایز دی دا سملاستی شي. او ځوان دپاره دا مکروه تحریمي دي کم چې په خپل نفس باندې قادر نه وي. که جماعت نه وشوه دخول وشو نو بیا به څه شی کوي نو بیا خو به قضا کفاره دواړه پرې لازمیږي. اوس مخکې مصنف رحم الله فرمایي د قی باره کې وان ذرعه القی او کراشي قی نو لم یفطر نو روژه نه ماتېږي. وان استقا عامدا او که چېرته یې قی وکړه قصدن خو قصدن و په ډکه خوله باندې و نو فعليه القضاء په هغه باندې چې دی څه شی دی قضا ده د دې روژه. یعنې قصدن په ډکه خوله یې قی وکړی شي نو بیا هغه ماتېږي. اوس وګوره یو کس وایي ما قی کړي دی رالو ولې دې قی وکړه یاره بیمار یم نو روژه دې نه ده ماته. ومن ابتلع الحصاة او چا چې تیر کړه الحصاة یعنی کاڼې شګی ده او الحدید یا اوسپنه او النواته یا زړې د خرما کوم هغه زړې وي نو افطره نو روژه یې ماته شوه نو قضا به روړي. د دې قضا به روړي خو کفاره پې نشته دی. ومن جامع او هغه چا چې جما وکړه عامدا په قصد سره فی احد السبیلین یو د دو لارو او اکل یو خوراک وکړو او شرب یا اسکاک وکړو ما یتغطى هغه شي وخوړو چې یعنی خوړلی شي که نه او یتداوى به فعليه القضاء او یا پې دوا ورکولی شي په هغه سره نو فعليه القضاء نو په دې باندې قضا ده والکفارة او کفاره هم ده. یعنی که داسې دوایي وخوړه یا د خوړلو شی وخوړلو دا ګیټ کې او دا اوسپنې دغه شی نه و چې دا نه خوړل کېږي نو په دې باندې قضا کفاره دواړه ده. او که داسې شی وخوړو چې هغه نه خوړل کېږي او د دوایي دپاره هم نه استعمالول کېږي نو که هغه یې تېر کړو په هغه باندې قضا شته او کفاره نشته دی. او که دوایي او خوراک څکاکې وکړو نو په دې باندې قضا کفاره دواړه ده. نو والکفارة مثل کفارة الظهار اوس کفاره چې دا په شان د کفارې د زهار دی یعنی د روژې کفاره د کفاره زهار په شان دی. یعنی قصدن چې یو کس روژه ماته کړي نو په دې باندې کفاره لازمیږي. په هغه کې
ترتیب دا دی چې کچرته اول خو به غلام آزادي، غلام آزادولو طاقت وي نو دا بل شکل اختیارول دا جایز نه دی، او کچرته طاقت نه وي نو 2 میاشتې مسلسل روزي نیول دا ضروري دي، او کچرته د دې هم طاقت نه وي نو کم از کم شپېته یعنی مسکینانو ته خوراک ورکولو د اجازه دی. نو همدغه ترتیب په کفاره ظهار کې هم ذکر شوی دی. ومن جامع او چا چې جما وکړه فيما دون الفرج یعنی د شرمګانه اخوا بلځې یعنی دخول مخول ونکو داسې نو فانزل نو انزال وشو نو فعليه القضاء په هغه باندې قضا ده ولا کفاره عليه په هغه باندې کفاره نشته. نو د دې تشریح مونږ مخکې ذکر کړ. وليس في افساد صوم غير شهر رمضان كفاره او نشته د رمضان نه علاوه په نور رجوع فاسد کولو کې کفاره. کچرته رمضان نه علاوه نور روزي وساتل شي او قصدن مات کړی شي نو په همدې وجه په هغه باندې کفاره نه لازمیږي، نو کفاره په دې باندې نشته دی. ومن احتقن او چا چې حقنه وکړه او استعطى یای په غوږ کې دوای وجوله او فی اذنه یای په پوزه کې څه دوای قطرې واچولې او داوا جائفتن یای لمده دوای ولګوله جائفتن په خېټه کې او عامتن بدواء رطب یای سر په زخم کې کما یعنی لمده نو دا دوای ولګوله نو فوصل الى جوفه او دماغه افطر نو خېټه یا دماغ ته ورسېده نو روزي ماتېږي. ګوره ومن احتقن احتقان ویل کېږي یعنی دوایی دننه کول د غټ او د سماتی د طرف نه نو دې ته احتقان ویل کېږي. او استعاد چې د پوزه کې دوایی اچول او یا په همدغه رنګي دوایی اچول غوږ کې داسې دوایی وي چې تا په خېټه باندې ولګول او دلته دا زخم دی او دغه چې دی ستا خېټې ته ورسېده یعنی معدې ته یا د دماغ ته ورسېده نو په دې باندې چې دی د یو کس څه شی کېږي هغه روژه ماتېږي. یعنی داسې صورتونه دلته مصنف رحم الله مونږ تاسو ته ذکر کړه چې په دې صورتونو کې روژه ماتېږي. یعنی پوزه کې دوایی اچولو سره چې پوزه کې د دوایی واچوله روژه ماته شوه او په غوږ کې د تیل یا دوایی د واچوله روژه فاسدېږي. خو دلته دا خبره یاد ساتئ د اوبو په رسولو سره روژه نه ماتېږي، بل چې د خېټې یا دماغ په زخم کې د دوا واچوله هغه خېټې یا دماغ ته ورسېده نو بیا هم روژه ماتېږي. نو دلته دا مصنف رحمه الله فرمایي وان اکثر فی احلیه او که چرته یو کس قطرې واچولې فی احلیه احلی ویل کېږي یعنی تش او د سماتې هغه سورې چې وي د هغې د طرف نه نو لم یفطر نو روژه نه ماتېږي په نزد د امام ابو حنیفه رحمه الله ومحمد په نزد د امام محمد وقال ابو یوسف او امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي چې یفطرو روژه ماتېږي که چرته روژهدار د خپلې یعنی تشي بولو هغه کم سورې چې وي په هغې کې دوایي واچوي نو د طرفینو په نزد باندې روژه نه ماتېږي. امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي روژه ماتېږي. ومن ذاق شیئا او چا چې وڅکوله یو شی بفمه په خوله خپلې سره نو لم یفطر روژه نه ماتېږي. ویکره له ذلک لیکن د هغې دپاره دا کار چې دی مکروه دی. یعنی یو کس یو شی راواغست و هغې وڅکلو صرف سکل دي تېرول نه تېرولو سره خو روژه ماتېږي ویې سکلو نو د ده روژه ماته نه شوه بلکې مکروه شوه. اوس بعضې زنانه داسې وي چې هغه خاوندان ډېر زیات سخت وي بیا هغې دپاره دا صحیح دي بیا مکروه نه دي. ویکره للمرأة او مکروه دي دپاره د ښځې ان تمضع لصبیها الطعام چې د خپل ماشوم دپاره خوراک هغه نرمول جول دا مکروه دي. دا په هغه وخت کې چې اذا کان لها منه بد کله چې وي د هغې لره د دې نه کومه چاره څه خلاصې وي بل یو ماشوم وي چې هغه جولی شي نو بیا دا ورته مکروه دي او که نه نو بیا جولی شي. ويكره للمرأة أن تمضع لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد او مکروه دي ښځې دپاره د خپل ماشوم دپاره خوراک جول کله چې وي هغې لره د دې نه څه چاره. ومضع العلك لا يفطر الصائم ويكره او همدکه رنګې جول د علک یعنی د جاولي نو لا يفطر الصائم نو روژه نه ماتوي خو لیکن ویکره مکروه دي. دا هغه جوله نه یادوي چې په هغه کې ښه ډېر شکرین وي او خوږوالی وي او اوږدو ګیلاسو به جوړېږي همدغسې چې وي نو دا مکروه دي. ښه هغه که دې وجول خو روژه خو سر وخړو. اوس ومن كان مريضا في شهر رمضان فخاف ان صام ازداد مرضه افطر وقضى. ومن كان مريضا څوک چې بیمار وي في شهر رمضان په رمضان المبارک په میاشت کې فخاف یریږي ان صام که روژه ونیسي نو ازداد مرضه نو مرض به یې زیات شي نو افطر دې وکړي وقضا او بیا دې قضا ونیسي ځکه دا د قرآن حکم دی. داسې عذرونه بیان کم چې روژه ماتول جایز دي دلته دا دي. وان كان مسافرا او که چېرته څوک مسافر دی لا يستضر بالصوم یعنی هیڅ تکلیف نشته دته بالصوم په روژه نیولو کې نو فصومه افضل نو دا روژه نیول چې دي دا افضل دي چې دې ونیول. فإن افطر او که افطار یې وکړو وقضا جازه او قضا یې راوړي نو دا هم جایز دي. دلته دا بیانوي روژه خو ته ماتولی شي یعنی مسافر دپاره دا جایز دي. فعدة من ایام اخر راځي که نه بیا دې شمېر پوره کړي نو بس تا ته جایز دي. نن سبا خو داسې دي چې پیسې لګېدلې وي هر سهولیات شته نو بس که نه ماتې نو بیا هم صحیح ده او که ماته دي که تکلیف هم نه دی نو بیا هم صحیح ده خو افضل دا ده چې تکلیف نشته مې ماته وه. وان مات المریض او که چېرته مړ شي بیمار
او المسافر او مسافر وهما على حالهما دي دوانه په خپل حالت باندې یعنی مریض د خپل مرض کې مړ شو او مسافر په خپل سفر په حالت کې مړ شو نو لم يلزمه القضاء نو په دې باندې قضا نشته دی یعنی قضا مطلب څه شي یعنی دی خروغ پاتې نشو نو قضا به څه شي یعنی مطلب وصیت کول به نشته چې دی وای دومره وصیت دی چې دا روزي ما خوړلې دي د دې فدیه تاسو ورکړي وان صح المريض او کا صحیح شو بیمار او اقام المسافر یا مقیم شو مسافر سفر ته وتلی او بس صحیح شو ثم مات بیا دوه مړ شو نو لزمه ما القضاء نو لازمیږي په دې دوه باندې قضا به قدر الصحه والاقامه یعنی په قدر د صحت او د اقامت په اندازه باندې اوس یو کس ته سفر ته وتلی دی یعنی شل روزي وخوړه بل بیمار دی شل روزي وخوړه دوی چې کم از کم یو 15 ورځې دي چې مسافر راغلی 15 ورځې دلته مقیم شوی دی دا ورځې تیرې کا او مریض 15 ورځې دی هغه ټیک شوی دی نو په دې باندې د 15 ورځو داسې شی لازم دی دا وصیت کول چې دا ما خوړلې د فدیه دی ورکړې شي یعنی 15 ورځې خو دې تیرې کړي نو په قدر د صحت د اقامت د دوی نو دا مطلب دی یعنی دومره اندازه خو دې دلته یعنی مسافر نه راغلی او سفر نه مقیم شوی او بیماری نه جوړ شوی نو کم از کم نو دومره 15 د دې وصیت کول دا به ضروری دی وقضاء رمضان ان شاء فرقه وقضاء وقضاء رولي رمضان د رمضان المبارک ان شاء كغواړي نو دا فرقه جدا جدا دی رولي وان شاء تابعه او كغواړي نو مسلسل پیوستي ونیسي یو تر بلا دا ضروري نه دي چې د رمضان المبارک قضا راوړي نو پر لا بس یو ورځ بنیسي نه یو ورځ ونیسه دوه ورځې ونیسه داسې نیولې شي نو دوه ته کولې شي ضروري نه ده وان خره او کچرته دومره مؤخر که حتى تر دې دخل رمضان اخر چې داخل شي بل رمضان المبارک نو صام رمضان ثاني نو روجه بنیسي د دویم رمضان المبارک چې کوم ادا ده وقضاء الاول بعده نو اول قضا چې دی بعده پس لدی اول یعنی دا کم ادا دینه پس تبروړي ولا فدیه علیه په دې باندې فدیه نشته صورت د مسلې داسې دی یو کس ته هغه د رمضان المبارک روزي خوړلې دي شل روزي به پاتې دي یا میاش نه دی نیولې اوس بل رمضان المبارک رالو اوس په دې رمضان المبارک دا ټیک دی نو دا بوز دا نه کوي چې په دې رمضان المبارک کې دانیتو کې چې دا بل روزي قضا وروړم نه دا باول ادا کوي اندک فرضي ادا باول ادا کوي او دینه پس تا که صحت وونو هغه نور روزي چې هغه دینه بعد ضروري نو په دې باندې سشيري ولا فدية عليه نو فدية په دې باندې نشته خو قضا ضروري والحامل والمرضع والحامل او حامله زنانه يعني چې کم شي دی ورګي والحامل حامله چې ګړه کې بچي وي والمرضع او مرضعه چې کم شي دی ورګي کنه ان خافتا کدي دوان يريدل دي زنانه على والديهما د خپل بچو باندې یعنی حامله په دې یریده چې اوس حامله یا مکروجنی سمنو دا بچي مې ځای کیږي او چې کم دا پی ورګي دا په دې یریږي اسنه چې پی مې کمی شي یعنی په خپل بچو باندې یریږي چې دا پی ورنه کوم نو دا بازيري پی ورته سم نه دي نو هغه نو سم مسله پکې راځي نو دې څه شو کې افطرتا نو دوه د افطارو کې وقضا دا بیا د قضا وروړي دا ورته شریعت اجازه ورکړي ولا فدیه علیهما په دې باندې څه شی فدیه نشته یعنی د حامل او د مرضعی د لپاره د روزي حکم دا دی کدی یریدل په خپل بچانو باندې روزه دی اخري د خپل بچانو صحیح پالنه دی کی بیا غنه بعد د روزه ونیسي خو سره په قضا وروړي کفاره پدې او فدیه شیم بنشته دی یعنی د یو شپې ته روزي بنیسي والشيخ الفاني او شیخ فانی الذي لا يقدر هغه دی چې قدرت نه لري په صيام باندې یعنی ډیر بوډا وي کنه يفطر افطار دی او کی ويطعم طعام دی ورکی لكل يوم مسكين هر یو مسکین ته کما يطعم في الكفارات لکه څنګه چې ورکول کیږي مسکین ته په کفاراتو کې دوه ټیمه وخت نو دادی ورکی شیخ فانی دی بس روزي نشي ویني بس د دې شی ورکی کفاره دی ورکی فدیه دی ورکی ومن مات او کم کس چې مرشي وعليه قضاء رمضان او باغه باندې د رمضان المبارک یعنی قضای روزي وي نو فاوصى به اطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعير كم کس چې مرشي او هغه به ذمه باندې رمضان المبارک قضایي بیا وصیتو کې د فدیه نو بیا به فدیه څور کوي لكل يوم مسكينا نصف صاع یعنی هغه دی د هر ورځې یو مسکین ته نیم ساع ورکی د غنمونه او صاع من تمر او شعير یا دی یو ساع ورکی د کجورونه او شعير یا د اوربشونه یعنی کم کس چې مرشي داغه په ذمه باندې د رمضان المبارک قضایي بیا وصیتو کې د فدیه یعنی مطلب که طعام ورکې نو مکه دی دوه ټیمه طعام به ورکې او کنه نو یو مسکین ته د نیم ساع ورکی د غنمونه یا یو ساع ورکی د کجور یا د اوربشونه ومن دخل في صوم التطوع ثم افسده قضاه او کم کس چې داخل مطلب شروع کی فی صوم التطوع یعنی نفلی روزه شروع ثم افسده بیا فاسده کنو قضاه قضا بروري ځکه چې دی خپل ځان باندې لازم کړی دا اوس صورت د مسلې دا دی چې نفلی روزي نیول دا یو خصيفت دی او الله به درته اجر عظیم درکړي اوس پتا باندې خو لازم نه دی پزان دی لازم کو منس کې مات ک پوره دی نه ک دا اوس پتا باندې لازم شو د قضای بروري و اذا بلغ الصبي او کله چې بالغ شي معشوم واسلم الكافر یا اسلام راوړو کافر یعنی مسلمان شي کافر فی رمضان پر رمضان المبارک نو امسکا
دي دواړه به امساک کوي بقیت یومهما، یعنی باقی ورځ چې دی به امساک کوي، مشابهت به اختیاري د روزدارو سره. وصام بعده او روزه به نیسي پس د دینه، یعنی نور روزه به نیسي، ولم یقضي ما مضى او قضا به نه راوړي هغه چې تیر شوي دي. ګوره صورت د مسلې دا دی، ماسپښین وخت یا مازدیګر ماشوم بالغ شو یا یو کافر اسلام وروړو، دي دواړه به امساک کوي، یعنی هیڅ شی به نه کوي. یعنی څنګه چې روزدار به ته حکم دی او دې ته دواړو ته دا حکم دی، ټول ورځ به همدغسې وي. خو چې مخکې کوم روزې تېرې شوي هغه په دوی باندې نشته، او چې کوم راتلونکي دي 15 رمضان المبارک یعنی 15 ده، 4 پاتې دي یا 15 پاتې دي، نو دا به د دې دا به روزې نیسي. ومن اغمي علیه فی رمضان، پچا باندې دی بیهوشي راشي په رمضان کې، نو لم یقض اليوم، قضا به نه راوړي د ورځې الذي هغه حدث فيه الاغماء چې راغلی ده په دې باندې دا بیهوشي. وقضا ما بعده او قضا به راوړي وروستو، یعنی کم کس باندې چې بیهوشي راشي په رمضان کې، نو قضا یې نه راوړي د هغې ورځې په کومه چې بیهوشه شوی دی، او قضا دې راوړي د هغې ورځې وروستو ورځو روزو. اوس یو کس دی هغه بیهوشه شو، اوس سبا ته روژه ده او بس نن دا بیهوشه شو. اوس چې کوم رمضان المبارک سبا ورځ ده که نه، دا اوس 10 ورځې بیهوشه اوسو، خو شرط دا دی چې دې به څه دې ته دوایي مغی نه وي ورکړل شي، همداسې بیهوشه وي. نو دا به بیا سبا د روژې چې دی هغه به قضا یې نه راوړي، ولې چې دی د مسلمان دی په هغه باندې حسن ظن پکار دی چې دی به خامخا دا اراده و سبا به روژه نیسي. نیت خو ده و خو بیهوشه شو. اوس چې دا نور ورځې ولې نه سمېږي، دویم دریم څلورم، ځکه چې د دې نیت نه و، چې نیت نشته نو هغه روژه هم نه صحیح کېږي. واذا فاق المجنون، او کله چې روغ شي مجنون لیونی فی بعض رمضان، یعنی په بعضې برخه ته رمضان کې، نو قضا دې راوړي ما مضى هغه چې تېر شوي وي، نو د هغې نه وصام ما بقي، او روژه به نیسي هغه چې باقي پاتې دي. ګوره که چېرته لیونی په رمضان کې جوړ شي، نو پاتې روژې دې ونیسي او د تېرو قضا یې به راوړي. دلته دا مسله ده. اوس یو کس ته لیونی شوی دی په رمضان المبارک کې روغ شو، نو په دې باندې څه شی دی، باقي روژې هم دي او چې کوم تېنه تېر شوي دي هغه روژې به هم دا قضا یې راوړي. اوس بله مسله بیانې، واذا حاضت المرأة، او کله چې ښځې ته حیض راشي او نفست یا هغه نفاسه شي کنه، یعنی بچې پیدا شي، نو افطرت، نو افطار دی وکړي، وقضت او قضا دی وروړي اذا طهرت چې کله پاک شي. یعنی رمضان المبارک روژې نیولې ده، ماشومې پیدا شو او یا حیض بیماری پې راغله، نو افطار دی وکړي او روژه دی هغه وخت کې ونیسي چې کله پاک شي، او په دې باندې امساک نشته چې دې امساک کوي. نو دې لپاره دا روژه نیول حرام دي، نو امساک خو په طریقه اولا سره حرامېږي، نو امساک به دوی نه کوي. ښه لکه مخکې چې هغه ماشوم باره کې راغلی چې بالغ شي، او هغه باره کې راغلی چې یو کس کافر اسلام وروړي. ښه واذا قدم المسافر، کله چې واپس راشي مسافر، او طهرت الحائضة، یا پاک شي حایضه، فی بعض النهار، یعنی د ورځې په بعضې برخه کې، یعنی مازدیګر یا ماسپښین، نو امسک عن الطعام والشراب بقیت یومها، ځان دې وساتي د خوراک څښاک نه باقي ورځې، یعنی امساک به کوي. خو اوس هلته خو دا وه چې حایضه به امساک نه کوي او نفسا به هم نه کوي، ځکه چې هغوی ته روژه نیول صحیح نه دي، نو امساک خو په طریقه اوله صحیح نه دی، دا حرام کار دی. نو دلته وایي چې کله مسافر رالو، سفر حالت کې خو روژه خوړل ورته جایز و، کور ته رالو نو دلته به امساک کوي، خوراک څښاک به نه کوي. او یا یو حایضه وه د ورځې په منځ کې چې دی هغه څه شی شوه، د حیض بیماري ترې لاړه، دا به اوس امساک کوي. طعام او شراب چې دی یعنی ساک دا به نه کوي باقي ورځ، دي دواړه دې ته امساک دا ضروري دی. ومن تسحر، او کم کس چې پېشمني وخوړه، وهو یظن ګمان د دې دا و چې ان الفجر بېشکه فجر چې دی لم یطلع، یعنی طلوع شوی نه دی، یعنی سهار راختلی نه دی، بس دې پېشنمي وکړو او افطر یا افطار وکړو. وهو یرا، دا ګوري ان الشمس قد غربت، چې طلوع شوی دی نور خو. ثم تبین بیا ورته معلوم شو چې ان الفجر بېشکه سحر چې دی قد طلع طلوع شوی دی، وان الشمس نور چې دی لم تغرب غروب شوی نه دی. نو قضا ذلك اليوم، نو قضا به راوړي په دې د دې ورځې، ولا کفاره علیه، په دې باندې کفاره نشته. صورت د مسلې دا دی، یو کس ته پېشنمي وکړو وهو یظن ان الفجر لم یطلع او افطر، یعنی پېشنمي وکړو د ده ګمان دا و چې اوس خو یعنی سحر شروع شوی نه دی، یعنی مطلب روژې وخت شته دی اوس، یعنی سحر شوی نه دی. نو بس دې پېشنمي کولو او بیا دې ته پته ولګېده اوهو ما خو خوراک داسې وخت کې وکړو، دا خو سحر شوی و که نه، او یا داسې وخت کې دی روژه ماته که دې ویې چې بس نور چې دی دا ډوب شوی دی، او بیا ورته پته ولګېده نور خو نه و ډوب شوی، او ما مخکې روژه ماته که 10 منټه یا 15 منټه 2 منټه 1 منټه، نو دا به په دې وخت کې څه شی کوي، نو په دې وخت کې چې دی دا به قضا راوړي د دې ورځې، او کفاره په دې باندې نشته. دا په هغه وخت کې چې درته معلوم شي او په دې ظنیاتو په وهمیاتو باندې نه کېږي چې یاره دا به وي دا به نه، چې یقین درته وشي چې او داسې شوي دي، نو بس بیا به قضا راوړي، کفاره به نه وي. یعنې پېشنمۍ کې ته خطا شوي یا په روژه ماتي کې خطا شوي، پېشنمۍ دې داسې وخت کې شروع کړی و چې هلته سهار خو راختلی و، او روژه ماتي دې داسې وخت کې وکړو چې یعنې مطلب ماښام شوی نه و، مازدیګر دې وکړه، نو په دې وخت کې قضا شته، کفاره نشته، همدغه ورځې بس قضا به راوړي. ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر، او چا چې ولیده هلال الفطر د اختر میاشت وحده یوازې، نو لم یفطر افطار به نه کوي، یعنی چا چې ولیده د اختر میاشت یعنی وحده یوازې، لم یفطر افطار به نه کوي. نو هلته صورت خو دا و مخکې چې یو کس یعنی مطلب میاشت ولیده نو هغه به روژه نیسي، ځکه فمن شهد منکم الشهر فلیصم دی، او دلته چې دی ومن رأى هلال الفطر وحده نو لم یفطر افطار به نه کوي، دلته افطار دی نه کوي، روژه دې نیسي. وان کان بسماع علة،
او کله چې په اسمان کې کم علت وي وريز وي ګرد غبار وي نو لم يقبل الامام نو ندی قبلوي امام فی هلال الفطر یعنی اختر په میاش کې الا شهادت رجلین مگر گواهی دا دو سړي او رجل یا یو سړي و امراتین دو خزي یعنی په میاش کې مگر د دو سړو یا د یو سړي د دو خزي گواهی دی قبول کی و ان لم تكن بالسماء او کچرت نوی په اسمان کې علت سګرد او غبار یعنی علت نوی وريزم نوی لم يقبل الا شهادت جماعه یعنی ندی قبلوي مگر د یو جماعت ډلې گواهی د قبول کی یقع العلم بخبرهم پکم خبر باندې چې یقین راشي دا مخکې مونږ او تاسو ته مصنف رحمه الله ذکر کړه خو بهرحال په دې کې بیا څه شی کول پکار دي دا څه کس گواهی چې ډیر خلک وي یعنی دا غوی وینا چې وکا هیڅ شک نه پاتې کی بس دې دا خبرو کنه دومره خلک درو نشي ویل که درو یو دوه کسان وي دومره سل یا شل د ډیر خلک وي چې دا غي داسې وهم ګمان کې ناراضي چې دا ټول خلک به درو وي